د ننګرهار د ټولو ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې په سیمو کې ورته رغنیز کارونه پیل شي چې ولسوالۍ او سیمه یې د نورو هغو پرتله ښکلې او پرمختللې وي. د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عجب ګل وایي د اسلامي امارت په راتګ ځینې د بیا رغونې پروژې ترسره شوي خو بسنه نه کوي. ویلې موږ ته جوړې کړې، سړکونه ورته څه اندازه جوړ کړه، مکتبو کې یو څه خونې موږ ته د خپل د دودي وسې مطابق جوړ کړه. دا چې بودیجې نشته په هغې هم دو خلک مسؤل نه دي، خو الحمدلله بیا هم هغه څه چې د موږ بیخي په سوچ او په ذهن کې نه و د خلکو موږ ته کارونه وکړو. دغه راز د دې ولسوالۍ پټلو کري اوسیدونکی قاري ماڼوګل غوښتنه کوي چې د ولسوالۍ عمومي او فرعي سړکونه چې کلونه کېږي خام دي په اساسي ډول ورغول شي او ترڅنګ د ورته د اوبو بندونه، استنادي دیوالونه، چک ډیمونه او نورې پروژې پلي کړي چې اوس وخت کې ورته ډېره اړتیا ده. لمړی باید زموږ دپاره بندونه جوړ شي او بندونو کې برق او اوبه دواړه تولیدېږي او دغه موږ ډېر زیات ضرورت دی. د اوبو سره زراعت پرمختګ کوي چې اوبه نه زراعت به موږ د کومه کړو. وچکالي د بارانونه نشته، واورې ونه شوې، غرونو کې زموږ واورې نشته، چینې زموږ وچې دي. د اوبو سطحه تقریبا 15 مترو پورې زموږ کوزه شوې، بعض ځایونو کې 800 مترونو پورې زیات ضرورت چې زموږ دی. زیات فوکس باید دولت په دغې باندې وکړي چې موږ ته بندونه جوړ کړي، د بندونو نه برقونه موږ ته تولیدېږي او د اوبو د ځمکې سطحه هم د موږ لوړېږي او زراعت هم ورسره پرمختګ کوي. عزیزانو، د شیرزادو ولسوال مولوي مرتضی خالد وایي شیرزاد هغه ولسوالي ده چې د جګړو له امله ډېره ځپل شوې او د بیا رغونې کارونه پکې په هیڅ حساب دي. خالد وایي اسلامي امارت ژمن دی چې خپلو خلکو ته بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او ډېرې رغنیزې چارې عملا روانې دي او هڅه کوي چې شیرزاد ولسوالۍ کې نورې پروژې هم پلي کړي. چې دا یو جنګ ځپلې ولسوالۍ ده او تیر نظام کې دا د بیا رغونې کارونو څخه ډیره پاتې ده. نو زموږ د مؤسساتو څخه دا هیله او تمنا ده چې څومره زیات کولی شي د شیرزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي چې هغه تیر نقصان په اوسني وخت کې جبران شي، نو دا به د دوی د خاطره ډیره هوساینه رامنځته کړي. د شیرزاد ولسوالۍ ځایي مسؤلین له لوړپوړو مسؤلینو د کابل جلال آباد لوی لارې د روانو چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. وایي دا د ولسونو ځانګړې غوښتنه هم ده چې د دې سړک جوړېدو کارونه لا ګړندي شي.